د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو د کابینې په اړه نړیوالو ډول ډول غبرګونونه څرګند کړي. دوستانو ویډیو تر پایه وګورئ. که چېرته مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو د سرپرستې کابینې د اعلان وروسته چې له نیمایي زیات غړي یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل دي، یو شمېر هیوادونه یې په احتیاط سره هرکلی کړی او یو شمېر نورو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو پرې نیوکه کړې ده. د طالبانو 33 کسیزه سرپرسته کابینه د سه شنبې په ورځ اعلان شوه چې ټولې څېرې یې د طالبانو غړي او یا ورپورې تړلي کسان دي او په ټوله شموله حکومت باندې د نړیوال ټینګار برعکس له طالبانو پرته بله څېره اقلیتونه او یا ښځې دوی په کابینه کې نه دي شامل شوي. متحده ایالات د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د طالبانو د سرپرستې کابینې د یو شمېر غړو د اړیکو او سابقې په اړه اندېښنه لري او هغه ارزوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وینو چې د نومونو په خپاره شوي لیست کې یوازې طالبانو غړي او یا هم د هغوی نږدې همکاران لیدل کېږي او میرمنې پکې نشته. همداشان د یو شمېر کسانو د اړیکو او سابقې په اړه اندېښنه لرو. په اعلامیه کې راغلي دا درک کوو چې طالبانو دا کابینه سرپرسته ګڼلې، خو بیا هم د طالبانو د عمل په اساس به قضاوت وکړو، نه د هغوی په الفاظو. خپل توقعات مو څرګند کړي چې افغانان د همه شموله حکومت د رامنځته کېدو مستحق دي. جرمني د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د طالبانو د کابینې په ترکیب باندې د اندېښنې سربیره ویلي چې د خوشبینۍ لپاره یو کوچنی دلیل هم نشته. هغه وویل د نورو ډلو له مشارکت پرته د انتقالي حکومت اعلان په کابل کې د اعتراض کوونکو او خبریالانو په وړاندې پرونی تاوتریخوالی داسې نښې نښانې نه دي چې د خوشبینۍ انګېزه شي. چین چې په دې وروستیو کلونو کې یې د طالبانو سره خپل تماسونه زیات کړي، طالبانو د نوي حکومت د جوړېدلو یې د واک تشې د ډکولو، د نظم ټینګولو او د افغانستان بیا رغونې لپاره یو اړین ګام بللی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ ون وبین د چهارشنبې په ورځ سپتمبر 8 د وږي په 11 وویل هیله من یو چې د افغانستان نوي مقاومت د افغانستان د ټولو قومونو او قشرونو غږ ته غوږ ونیسي چې د خپلو خلکو ارمانونه او د نړیوالې ټولنې توقعات پر ځای کړي. جاپان ویل دی چې د طالبانو کړنې څاري او په دې اړه به د متحده ایالاتو او نورو هیوادونو سره خپله همکاري جاري وساتي. د جاپان د کابینې منشي کاتسونوبو کاتو د چهارشنبې په ورځ وویل د طالبانو سره د خبرو په ګډون د یو شمېر هڅو له لارې خپل ټول کوښښ کوو چې د جاپانیانو او محلي افغان همکارانو په افغانستان کې پاته دې تضمین وشي. ترکیه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم ویلي چې د افغانستان پیښې په غور څاري. ښاغلي اردوغان د کانګو دیموکراتیک جمهوریت ته د رسمي سفر په ترڅ کې خبریالانو ته وویل نه پوهیږم چې دغه موقته کابینه به څومره دوام وکړي. هغه څه چې ترسره کولی شو دا دی چې دغه پیښه په دقت سره تعقیب کړو. قطر ویلي دي چې طالبان له مصلحت نه کار اخیستی او د یو لوړپوړي قطري مقام په وینا د دغې ډلې په اړه باید د هغوی د کردار له مخې قضاوت وشي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي لولو خاطر د فرانس پریس اژانس ته وویل هغوی یعنې طالبان تر ډېر له مصلحت نه کار اخیستی، باید له دې فرصت نه استفاده وشي او د هغوی څرګندو کړنو ته پام وشي. میرمن الخاطر وویل پرته له هیڅ پوښتنې طالبان اوس په افغانستان کې واکمن دي، خو هغې په دې هکله چې آیا قطر به د طالبانو په مشرۍ د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپېژني او که نه څرګند ځواب وړاندې نه کړ. اروپایي ټولنه ویلي چې د طالبانو سرپرست حکومت د نظام په چوکاټ کې د نورو ډلو په شاملولو کې د طالبانو ناکامي په ډاګه کړه. د اروپایي ټولنې ویان وویل په ابتدایي تحلیل سره د اعلان شویو نومونو له مخې پوهېدای شو چې دغه کابینه د افغانستان د غني قومي جوړښت او مذهبي تنوع او استازیتوب نه کوي او ټول شموله نه ده. هیله من یو چې د هغه څه شاهد واوسو چې طالبان یې په تېرو اونیو کې ژمنه کړې ده.
ملګري ملتونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یوناما په یو اعلامیه کې په دغه حکومت کې د ښځو نه شتون ته ګوته نیولې او ویلي دي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله ټولشمولیته حکومت چې په کې ښځې هم معنا در حضور ولري تړاو لري. د ملګرو ملتونو د سازمان د ښځو د ادارې رئیس پمیلا پتن ویلي چې د طالبانو په کابینه کې د ښځو نه شتون د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي په اړه د دې ډلې د ژمنو په هکله پوښتنې راولاړوي. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. که چیرته مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.